سلام قدرمنو لیدونکو د اصغر افغان د کپتانۍ د ریکارډ په اړه د دغه ویډیو له کتلو څخه وړاندې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن کې کاږئ ترڅو مو ټولو ویډیوګانو تر تاسو در ورسیږي. بلې قدرمنو لیدونکو موږ په دې ویډیو کې تاسو ته د اصغر افغان د لومړني دورې کپتانۍ او دا چې دوهم ځل هم کپتان شوی دی د بیا ځل کپتانۍ او په دریم ځل یعنې په دوهم ځل د راشد له کپتانۍ څخه وروسته و او په دریم ځل د ګلبدین له کپتانۍ څخه وروسته بیا کپتان شوی دی. نو د دې ټولو لوبو ریکارډ به موږ تاسې ته دلته په دې ویډیو کې دروښایو چې اصغر افغان په خپله کپتانۍ کې څو لوبې ګټلې دي، څو یې بایللې دي، څو یې ټولې کړي دي. نو دا ویډیو موږ سره تر اخره وګورئ او د اصغر افغان د لوبو په اړه خبر شئ. بلې قدرمنو اوریدونکو د اصغر افغان د کپتانۍ په دوران کې ټول ټال 56 یو ورځنۍ لوبې ترسره شوي دي چې له دې جملې څخه یې 30 لوبې ګټلې دي او په دغه ګټلو 30 لوبو کې زیاتره فیصدي د آیرلینډ او د زیمبابوې پر وړاندې ده. نوموړي د آیرلینډ او د زیمبابوې لوبډلو سره زیاتې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي دي چې له جملې 21 لوبې د آیرلینډ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي دي، 20 لوبې د زیمبابوې ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي دي چې ټول ټال 40 شوې د 56 څخه او باقي 15 لوبې زیاتې د بنګلادیش او بیا ورپسې ویسټ انډیز او د سریلانکا، هند او پاکستان سره ترسره شوي چې له جملې د بنګال او د سریلانکا او د ویسټ انډیز پر وړاندې څو بریاوې لري چې دا درې واړه هم په اوسنیو وختونو کې له کمزورو لوبډلو څخه شمیرل کیږي. نو په لنډه توګه ویلی شو چې د اصغر افغان د کپتانۍ په دوران کې 50% لوبې د زیمبابوې او آیرلینډ سره برابرې شوې وې او د نوموړي د کپتانۍ ټولې ګټلې لوبې 21 دي چې په 21 کې 23 د آیرلینډ او د زیمبابوې پر وړاندې وي. نو په ټوله توګه نوموړي یوازې 8 یو ورځنۍ لوبې د آیرلینډ او زیمبابوې پرته له نورو هیوادونو څخه ګټلې دي. له ویډیو کتلو څخه مو یوه نړۍ مننه. په دې هیله چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، موږ سره د نورو ښکلیو معلوماتو لپاره پاتې شئ.